د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم دوستانو. دا چې انټرنیټ څه دی شروع په دې کوو. دوستانو انټرنیټ درې برخې لري. اوله برخه یې لیدونکې برخه ده لکه ګوګل، فیسبوک، انستګرام او داسې نور. دا برخه دوستانو 4% ده. دوهمه برخه یې ډیپ ویب ده چې هغې کې مونږ قانوني ډاکومنټ، حکومتي ریکارډونه او داسې نور ډېر شیزونه موندلی شو. او درېیمه برخه یې ډارک ویب ده چې په هغې کې مونږ غیر قانوني معلومات، غیر قانوني شیزونه موندلی شو او نور ډېر غیر قانوني شیان اخیستلی او خرڅولی شو لکه چرس، پوډر، وسله او داسې نور شیزونه. نو د دې ویډیو مهم معلومات دوستان، انټرنیټ درې برخې لري. لیدونکې برخه 4% ده، ډیپ ویب چې 90% ده او ډارک ویب چې 6% ده. دوستانو په بله ویډیو کې مو ډارک ویب ته ولم او دا نور شیزونه به هلته پخپله وګورئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ، او که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو داسې نور معلومات ترلاسه کړئ.